د کونړ چپې درې ولسوالي تازه پکې له خلکو سره په ډاډه زړه د ژوند کولو هیلې پیدا شوي. دغه لرې پرته ولسوالي چې زیات ځلې ترې د ناامنیو خبرونه خپرېده، خلک یې عادي ژوند ته ګرځېدلي. ځوانان او کوچنیان یې بیا له ویرې پرته ښوونځیو ته ځي. د دغه ولسوالۍ اوسیدونکي له شته امنیتي وضعیته خوښ دي او له حکومته غواړي چې اړتیاو ته یې په کتو رغونیزې او پرمختیایي چارې ترسره کړي. د دې لپاره چې دا یو فرصت دی، دولت باید استفاده وکړي، دلته بیا رغونې کارونه وکړي. دا ولسوالي ډېره پاتې ولسوالي ده، کارونه پکې نه دي شوي. تقریبا 14 کاله 14 کاله جګړه وه، اوس ولسوالي امنیت ډېر ښه دی. د حکومت نه دا غواړي چې موږ ته سړک جوړ کړي، موږ ته برېښنا جوړه کړي، موږ ته د چینو اوبه راولي، تسکین اوبه هم د ویلو دي ناپاکه دي، برېښنا راته نشته دی، سړک هم وران دی. موده وړاندې د چپې درې ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د حکومت ضد دوو ډلو طالب او داعش ترمنځ خپلمنځي جګړې پیل شوې وې چې له امله یې زرګونو ځایي اوسیدونکو خپلې مینې پرېښې وې او نورو خوندي سیمو ته کډه شوې وې. د کونړ امنیتي چارواکي وایي د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې ګڼې سیمې د دولت ضد وسلوالو پاکې کړي او خلکو ته د امنیت ډاډمن چاپېریال رامنځته کړی. د چارواکو په خبره هغه کورنۍ چې د ناامنۍ له امله کډه شوې وې بیرته خپلو سیمو او کورونو ته ستنې شوي دي. وضعیت د چپ اداره نورماله ده او حالت عادي ده. اوس تاسو خپل علني ولیدم، نور څرنګه چې پخوا د داعشو د طالبو بعضې د چپ ادارو کې جنګونه و او اوس انشاءالله په فضل د خدای هغه پخوا چې جنګونه و او خلک د کورونو نه راغلي او ښکته شوي وو، د عام ولس اوس بیرته ټوله اکثریت خپل ولسو ته کلو کورو ته لاړو، هغه خپل عادي ژوند خپل شروع کړی دی. انشاءالله کوم ستونزه نشته. چپه دره د کونړ هغه ګڼ نفوسه ولسوالي ده چې په ځینو سیمو کې لا هم د داعش په ګډون طالب وسلوال حاکمیت لري او وخت ناوخت پکې دواړه ډلې په خپلو منځو کې په جګړو اخته کیږي. قذافي مل، انعکاس راډیو تلویزیون، کونړ.